شتمن خلک هغه دي چې د الله جل جلاله پر تقسیم راضي وي. سلامونه. د الله سبحانه و تعالی رحمتونه او برکتونه دې پر تاسو وي. درویستمه روژه ده، ان شاء الله چې په خیر به روژې تیریږي د برکت او رحمت سره. په نننۍ خپرونه کې مهم موضوعات لرو، ولی مخکې له هغې غواړم دا خپرونه په یو حدیث شریف پیل کړم. راسره یې په ګډه واورئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د هغه چا مثال چې خپل رب یادوي او د هغه چا مثال چې خپل رب نه یادوي د ژوندي او مړو په شان دي. جماعت دسترخوان څخه هغه مزه هغه لذت لاړو. بیا هم ستړي مشئ. د روژې ماښام خپرونه د کوربه زه عبدالواسع احمدي یم او په خپرونه کې راسره ګران ملګری تکړه ځوان همت فرهر صاحب دی. فرهر صاحب خپرونې ته ډیر زیات ښه راغلاست. که راته ووایه چې په روژه کې باید د غیبت، دروغ ویلو او نور الله العب څخه څومره ځان لرې وساتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. احمدي صاحب تاسو ته د تاسو له چینل له لارې درنو اوریدونکو ته ټولو هیوادوالو ته نیکې هیلې، سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې په ټولو به دا ښایسته روژه مبارکه په خیر او عافیت تېرېږي. نو چون وخت کم ده، د پوښتنه دې کړې وه چې د غیبت او لهو لعب نه یا مثلا له چټي کارونو نه انسان باید څومره اجتناب وکړي په روژه کې. نو دا داسې کارونه دي نه یوازې په روژه کې، باید انسان په ټول ژوند کې اجتناب ترې وکړي، ځان ترې وساتي. غیبت یو له هغو شیانو نه چې انسان ته نه معاف کېږي. د انسان حق هغه په هغه کې غیبت هم راځي چې مطلب غیبت که د یو چا غیبت چا کړی هغه نه ورته معاف کېږي، الله پاک یې نه ورته معاف کېږي ځکه دا د بنده حق ده. الله پاک خپل حق انسان ته بخي خو د بنده حق نه ورته بخي. نو غیبت کول یا مثلا بهتان ویل چا پسې یا الله العب، خصوصا د رمضان الکریم په میاشت کې چې دا د عبادت د طاعت میاشت ده، نو په دې کې خو باید بیخي انسان ډېر ځان ترې وساتي او پرته له روژې نه هم باید ډېر ځان ترې وساتي. ډېره زیاته مننه قدرمن همت صاحب. که راته ووایه څومره مهم دی چې په روژه کې د ټولنې له خلکو ځان باخبره کړو. بلکل احمدي صاحب، د روژې یو واضح پیغام همدا ده چې دا روژه چې کله فرض شوې ده د عبادت ترڅنګ یو پیغام پکې همدا ده چې خلک یو د بل له حاله خبر سي، موړ د وږي له حاله خبر سي، سیراب د تږي له حاله خبر سي. د روژې یو خصوصیت همدغه ده چې هغه څوک سر او کال ښه خوراکونه کوي، سیرابه ګرځي، خو داسې خلک هم شته چې سر او کال پرته له روژې نه هم په خېټه نه دي ماړه، بچیان یې وږي، کارونه روزګارونه یې خراب وي. نو د دې یو پیغام دا ده چې مثلا په ګاونډ کې له خلکو سره، له غریبانو سره خپل شاوخوا د هر چا خیال وساتل شي. ډېره زیاته مننه همت صاحب محترم. یو بله ډېره مهمه موضوع لیلة القدر شپه. ممکن ډېری خلک د دې شپې په اړه پوره معلومات نه لري. که د لیلة القدر شپې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي دا به ډېر ښه شي. د لیلة القدر شپې په اړه معلومات در څخه اورو. بله احمدي صاحب، نو د قدر شپه خو مبارکه شپه ده، نوم یې د قدر شپه ده. د مشکات شریف په شرحه کې لیکلي وي د لیلة القدر شپه هغه شپه ده چې په دې شپه کې ټولې ملایکې پیدا شوي دي. په دې شپه په جنت کې ټولې ونې لګېدلې دي. په دې شپه کې د حضرت آدم علیه السلام د پیدایښت او جوړېدو لپاره د مادې جمع کېدل شروع شوي دي. په دې شپه کې د بني اسرائیلو توبه قبول شوې ده. په دې شپه کې حضرت عیسی علیه السلام اسمان ته پورته شوی. دا شپه د اسمان د ملایکو لپاره داسې ده لکه د مسلمانانو لپاره د اختر ورځ. په دې شپه کې د قرآن کریم په تلاوت سره د یو حرف ثواب 1,000 ورکول کېږي. 1,000 ورکول کېږي. الله جل جلاله فرمایلی دي: بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في
ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. علماء کرام وای په دې آیات کې لیلة القدر خیر من 1000 شهر. الله جل جلاله داسې نه دی ویلي څومره وارې لیلة القدر په زرو میاشتو بهتر ده، یعنی 2000 10,000 100,000، بلکې دا الله تعالی ته معلومه ده چې شاید میلیونونو وارو تر زرو میاشتو بهتره وي. او دویمه نکته دا ده چې داسې یو نه ویل د چا لپاره بهتره ده، یعنی د صدیقینو لپاره، د علماو لپاره یا د عابدانو لپاره. دا د دې لپاره چې انسانان په دې پوه شي چې لیلة القدر بهتره ده تر زرو میاشتو د ټولو مسلمانانو لپاره، هغه که نیک وي او که نافرمانه، عالم وي او که جاهل، غلام وي او که آزاد. بیا الله جل جلاله فرمایي تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ملائکه او روح په دې شپه کې ښکته راځي. روح جبرائیل علیه السلام ده، یا د روح څخه مطلب رحمت ده، یعنی ملائکه راځي په امر د الله تعالی هر کار لپاره چې الله تعالی قضا او فیصله کوي تر روان کال پورې. او بیا الله تعالی فرمایي سلام هي حتى مطلع الفجر. الله تعالی په دې شپه کې تقدیر نه کوي مګر د سلامتیا او د خیر. په دې شپه کې سلامتیا وي له شیطان څخه، او په دې شپه کې دا سلامتیا ځکه وي چې د ملائکو د سلام ډیروالی وي هر نارینه او زنانه ته چې ملاقات ورسره کوي سلام ورته وایي. حضرت ابولیث سمرقندي رحمت الله په خپل سند کې له ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه یو نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د لیلة القدر شپه وي نو الله جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړي چې د ملائکو په یوه لویه ډله کې ځمکې ته راکوز شي او د ځان سره د الولاء والحمد په نوم شین بیراغ راوړي او په بیت الله شریف یې دروي. د حضرت جبرائیل علیه السلام 600 وزرې دي، په هغو کې 2 وزرې دي مبارک وړولې دي چې د مشرق څخه تر مغربه پورې ټوله فضا ونیسي. بیا حضرت جبرائیل علیه السلام نور ملائکو ته وایي تاسې ولاړې شئ او په ځمکه کې سره خوري شئ او د مسلمانانو حجرو، مسجدونو، کورونو ته ورشئ چې کوم مسلمان په نن شپه کې ولاړ وي یا ناست وي، لمونځ کوي یا ذکر کوي، عبادت کوي، هغو ته سلام ووایي او مصافحه ورسره وکړئ او د هغوی په دعاګانو امین ووایي او تر سهاره پورې حالت روان وي. او کله چې سهار شي نو جبرائیل علیه السلام ملائکو ته آواز کوي د ملائکو ډلو راټولې شي، د واپس تللو وخت دی. چې کله ملائکې راټولې شي نو د جبرائیل علیه السلام په مشرۍ د یوې لویې ډلې په شکل اسمان ته روانې شي. په لاره کې ملائکې د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه کوي چې الله جل جلاله د محمد صلی الله علیه وسلم د امت د حاجتونو په باره کې څه معامله وکړه. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي الله جل جلاله په دې شپه کې په دې امت توجه وکړه او د 4 کسانو څخه ما سوای ټول معاف کړه. صحابه کرامو چې دا خبره واورېده دستي وویل یا رسول الله هغه 4 کسان څوک دي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل عادتي شرابي دی چې کوم څوک شراب د عادت او نشې په شکل همیش خوري د هغه سړي په دې شپه کې مغفرت نه کیږي او د الله تعالی له رحمت څخه هم بې برخه دی. دویم چې د مور او پلار نافرمانه وي، الله پاک هم دې وساتي. دریم چې د قریبانو خپلوانو سره صله رحمي پرې کوي. څلورم هغه کس دی چې د مسلمانانو سره تر 3 ورځو زیات سلام بندوي. د دې شپې خاصه دعا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د لیلة القدر په شپه دا دعا ډیره وایه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. نو دا د لیلة القدر شپې فضیلت د احمدي صاحب نورم زیات فضیلتونه لري، خو د چوندې وخت نشتوالي له امله همدې بسنه وکړه. ډیره زیاته مننه قدرمن همت صاحب له دې چې د قدر شپې په اړه دي ډیر ښایسته معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل.
له دې هم ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې دې سره له دومره ډېرو مصروفیتونو را سره برخه واخیستله. اورېدونکو ته څه پیغام لري؟ ډیره زیاته مننه احمدي صاحب، کور ودان. بس واقعا تاسو یو ډیر غټ خدمت په مخه راخیستی و. ټوله روزه کې ما تاسو ویډیوګانې کتلې، داسې پیغامونه به وکړي چې هغه په ټولنه باندې خصوصا ما خپله چې اورېدلي دي، داسې پیغامونه وکړي چې هغه په انسان باندې ډیر مثبت اثر کوي او هغه ډیر د نیکې لارې پیغامونه او ډیر خوند مې ترې اخیستی ده. نو ډیره زیاته مننه، الله منزه. بس ټولو ځوانانو ته، ټولو هیوادوالو ته دا پیغام د ستاسو له لارې چې د خپلو غریبو کلیوالو ګاونډیانو مسکینانو اختر، روژه او روژه ماتی هر څه په نظر کې ونیسي، په مینه محبت، او حتی که د روژه ماتې د اخیستلو یا د کالی د کولو وس نه لري نو حد اقل په مینه وخت ورسره تېرول او ښه سلام علیک ورسره ساتل، دا به انشاءالله په عبادت کې راځي. نور مو وخت نه اخلم، ډېره زیاته مننه. قدرمن اورېدونکو له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه چې د روژې ماښام دا خپرونه مو هم پوره واورېدله. تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې درنه اجازت غواړم. ښه ورځ او ښې روژې ولرئ. رخصتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ